ټولو دوستانو ته د کندل بای کندل سیریز ته ښه راغلاست. په دې سیریز کې به موږ په کندل بای کندل باندې ټیر اخلو او هغه ټیرونه به زه تاسو سره تشریح کوم چې کوم کندلونه یعنی کله وخت یو کندل مارکیټ کې واقع شي لغونه وروسته به کوم کندل راځي مارکیټ به کوم حالت ته بوځي. د دې سیریز په خدمت سره به تاسو وکولای شئ مارکیټ کې هغه کوم فیک کندلز دي یا کوم ضعیفه کندلز دي کوم قوي کندلز دي هغه کچ کړئ او په هغو باندې ټریډ وکړئ او کوم ضعیفه کندلونه چې دي په هغو باندې مخنیوي اوایډ وکړئ یا د هغو ټریډ کولو باندې مخنیوی وکړئ. ډېر ساده او سمپل په هر ټریډ باندې زه به تاسو سره تشریح کوم هر کندل له دې کندل نه وروسته به کوم کندل راځي او په کوم دلیل به دا کندل راځي او دا کندل به ضعیفه وي او که به قوي وي. ښه دلته ما یو تقریبا رینجینګ حالت مارکیټ راخیستی ده د یو کې برینټ مومنټم یا کوم بولیش یا بیرش مومنټم چې دا نه راخیستی کله وخت ځکه مارکیټ زیاتره وخت په رینجینګ حالت کې وي نو په مومنټم کې ټریډ ښه نه دی چې واخیستل شي. د زیات وخت لپاره ښه ده مثال په توګه 5 دقیقو لپاره 10 دقیقو لپاره چې اخلي خو د کم وخت لپاره د 1 منټ لپاره ښه نه ده ځکه کله وخت مارکیټ مثال په توګه کله وخت مارکیټ ښکته روان وي دلته یو مارکیټ ښکته روان وي البته بیرش حالت کې وي دلته یو شین کندل راسي تاسو فکر کوئ چې مارکیټ ښکته روان ده او تاسو ډاون طرف ته ټیر واخلئ ممکن یو شین کندل راسي د هغو نه وروسته بیا مارکیټ ښکته حرکت وکړي نو دغه کې راځي په مومنټم کې نو موږ زیاتره وخت پریډکټ کولی نه سو اټکل یې نسو کولی چې له دې کندل نه وروسته به کوم کندل راځي. ممکن مثال په توګه که بیرش شي مارکیټ ښکته روان وي دلته موږ وایو چې مارکیټ به نور هم ښکته ځي دلته لیول لرو مارکیټ به ښکته راځي موږ به د 1 منټ لپاره ټیر واخلو ممکن مارکیټ په همغه کندل باندې شین کندل جوړ کړي له هغه وروسته بیا ښکته پسې راځي نو د لانګ ټرم لپاره د 5 دقیقو لپاره 10 دقیقو لپاره که چېرته تاسو ټیر واخلئ ښه ده خو د 1 منټ لپاره په مومنټم کې ټیر مه اخلئ. دلته ما یو تقریبا یو رینجینګ مارکیټ راخیستی ده نو کندلونه به شنه او سره زیات وي هغه به انشاءالله ټول تاسو سره تشریح کوم. ښه دلته تاسو کتلی سئ مارکیټ کله وخت د هیمر واقع شوی ده د دې کندل نه وروسته مارکیټ پورته حرکت کړی ده نو دا هیمر کله واقع شوی ده سیلرز د سور کندل تاسو کتلی سئ سیلرز غوښتل چې مارکیټ ښکته بوځي یعنی د ډاون ټرند کې ډاون مومنټم شروع کړي دلته بایرز زیات وله نو دلته یو تقریبا هیمر کندل جوړ شوی دی له هغه نه وروسته مارکیټ پورته حرکت کړی ده. مارکیټ چې کله پورته حرکت کړی ده یو شین کندل بل جوړ شوی ده د هغه شنه کندل نه وروسته تاسو کتلی سئ یو بل وړ شین کندل ده په همدې کندل باندې که چېرته دا کندل یو میډیم کندل ولو یعنی دغه ویکس کوم ده دا ویکس زیات نه ولو او دغه دې کندل دغه ویک یې کور کړې وله نو مارکیټ ممکن نور هم پورته تللی وای خو دلته تاسو کتلی سئ دا کندل یو ضعیفه کندل ده دا کندل چې کوم دی دا کندل دا یو ضعیفه کندل ده له هغو نه وروسته یو بل کندل راغلی چې دا چې شي علامه ده دا د دې علامه ده چې مارکیټ په حتما ښکته راځي نور مارکیټ ته اجازه نه ورکوي چې پورته لاړ شي ځکه تاسو کتلی سئ بایرز دلته انشا اخیستې دي بایرز مارکیټ پورته بیولی ده خو سیلرز دومره قوي دي چې مارکیټ یې په همغه لحظه باندې ښکته راوستلی ده او دا کندل تاسو کتلی سئ سیلرز د بایرز کندل ولو خو سیلرزو په پاور زیات ولو کندل یې ښکته راوستلی ده او اجازه نه ورکوي بایرز ته چې نور مارکیټ ته پورته لاړ شي ځکه سیلرز زیات دي نو دا کندل د سیلرز علامه ده دا کندل تقریبا هیمر دلته تاسو کتلی سئ دا کندل چې موږ وویل دلته سیلرز د بایرز ریجکټ کړی ده دغه سیلرز کوشش کړی چې مارکیټ ښکته ولاړ شي خو بایرز ریجکټ کړی ده نو د کوم کندل چې جوړ شوی ده دا د بایرز کندلز ده یعنی بایرز به مارکیټ له ځان سره وړي پورته به ځي دغه کندل هم همداسې که څه هم ویکیلیکس باډۍ لږ وړه ده خو خیر دلته دا ویکس تاسو کتلی سئ دا ویکس معلومیږي چې دلته سیلرز غواړي چې مارکیټ ښکته بوځي او بایرز نور توان نشته چې مارکیټ نور هم پورته بوځي. له دې کندل نه وروسته ممکن یو بل کندل راسي چې ښکته ویکس لري داسې کندل لکه دا کندل چې ده تر دې لیوله نه پورته کېږي تر دې لیوله ممکن یو داسې کندل راسي یا داسې کندل البته سور کندل به راځي دې سور کندل نو موږ به چېرته په دې ځایو کې به موږ چېرته انټري اخلو په دې داسې ځایو کې به موږ کوشش کوو چې انټري په دې ځای کې واخلو دې ویکس سره
ځکه امکان یې شته چې مارکیټ دې ځای ته راسي خو شین کلوز سي مګر دا ویک پرېږدي دا ویک باندې نه کلوز کېږي مارکیټ ښکته کلوز کېږي که شین هم کلوز موږ ډېر به وینو کې زموږ انټري دې ځای کې وله موږ به کوشش کوو چې انټري په همغه ځای کې واخلو کله مارکیټ دې ځای ته راسي او که 15 ثانیې کې هلته موږ ته ښه معلومېږي ویډیو مخکې ما 15 ثانیې باندې جوړې کړې وله او که مارکیټ ډېر مثال په توګه ډېر ریجکټ کېدو بیا ته کولی شئ تاسو کنډل په سر کې هم ټرېډ واخلئ خو ښه انټري دا ده چې په دې ویکس باندې تاسو ټرېډ واخلئ هغه به انشاءالله وین وي ښه ګورو چې نیکسټ راتلونکی کنډل شی جوړ شوی ده زموږ پریډکټ سور کنډل ده ځکه مخکې هم تاسو ما دلیل وویل چې دا کنډلس دا ښیي چې مارکیټ به نور ښکته راځي ونه غواړي چې مارکیټ پورته لاړ شي مثال په توګه داسې یو حالت جوړ شوی دی داسې مارکیټ پورته تللی دی ښکته تللی اوس به بېرته ښکته پسې راځي زه راتلونکی کنډل ګورم ښه دلته تاسو کتلی شئ ما وویل درته چې په دې ځای کې به مارکیټ ښکته راځي سور کنډل به کلوز کېږي نو که چېرته تاسو انټري په دې ځایو کې اخیستې وله دا ټرېډ به زموږ وین ولرو نه دا ټرېډ زموږ وین ده دلته ښکته تاسو کتلی شئ مارکیټ تقریبا تر دې ځای پورې رسېدلی ده کوم چې د مخکیني کنډل نیمایي ده نو که چېرته راتلونکی کنډل دغه کنډل د داسې یو شین کنډل جوړ شي که چېرته دا شین کنډل جوړ شي نو مارکیټ به نور پورته ځي نور به پورته حرکت کوي په دې کنډل به موږ ټرېډ نه اخلو مارکیټ به نور هم پورته حرکت کوي او که چېرته یې دغه ویکس دغه د کنډل کومه نیمایي چې ده که چېرته دغه کاور کړله یعنې ښکته راغی نو مارکیټ به نور ښکته راځي نور به ښکته راځي تر دې لیوله پورې چانس شته چې مارکیټ تر دې لیوله پورې راسي دا کوم ویکس ده تر دې لیوله پورې ممکن مارکیټ راسي صبر کوو ورته اوس راتلونکی کنډل شی جوړېږي ښه کوم کنډل چې اوس جوړ شوی ده سور کنډل ده تاسو کتلی شئ دغه ویکس هم کور کړې ده د دې مخکیني کنډل دا ویکس یې کور کړې ده او مارکیټ دغه کوم کنډل نیمایي چې ده هغه یې هم ټچ کړی ده نو مارکیټ به نور هم ښکته راځي نور د بایرس لپاره چانس نشته یعنې مارکیټ به ښکته راځي دلته به د بایر انټري نه وي دلته به موږ کوشش کوو د سیلر انټري واخلو که څه هم دا کنډل دلته لږ ویکس لري دا کنډل که چېرته په دې ځای کې داسې کلوز شوی وه دا به ډېره ښه وله خو خیر دلته موږ د ډاون طرف ته بله انټري هم اخلو زموږ انټري به ډاون طرف ته وي دلیل مې تاسو سره وویل ځکه دغه کوم ویکس یې ده مارکیټ له دې څخه پورته تللی و دا یې بېرته کور کړی مارکیټ ښکته راغلی ده او کوم دغه شنې کنډلس نیمایي چې ولو هغه یې هم کور کړې ده او مارکیټ دلته تاسو معلومېږي په ډېره تیزي سره یې ریجکټ خوړلی ده له پورته طرف نه نو دا به زموږ لپاره ښه چانس وي چې ډاون طرف ته انټري واخلو ګورو چې راتلونکی کنډل څه شی ده ښه راتلونکی کنډل یو سور کنډل ده مخکې ما تاسو ته وویل چې راتلونکی کنډل به سور وي خو دا ټرېډ هم زموږ وین شو دلیل مې تاسو سره الریډي شیر کړو چې په کوم دلیل باندې دا سور کنډل کېږي اوس دلته موږ یو لیول لرو په دې ځای کې موږ یو لیول لرو ممکن له دې ویکس څخه پورته شي مارکیټ که چېرته دې ویکس ته راغی نو ډېره به ښه وي په دې ویکس که موږ چېرته ټرېډ واخلو په دې ویکس باندې خو دلته موقع شته د بایرس د سیلرس لپاره یا به هم مارکیټ راځي له دې ځای څخه به ریاکشن ښکاره کوي او پورته به ځي یا به هم راځي په دې ویکس څخه به ریاکشن ښکاروي او پورته به ځي په راتلونکي کنډل به موږ ټرېډ نه اخلو صبر به کوو که چېرته په دې ځایو کې مارکیټ په مغه کنډل راغی نو موږ به کوشش کوو چې اپ طرف ته انټري واخلو او که چېرته سیلرس یعنې مارکیټ به ډېره تیزي سره ښکته راته موږ به صبر کوو چې هغه کنډل کلوز شي اوس ګورو چې دا راتلونکی کنډل څه شی ده له هغو نه وروسته موږ تصمیم نیسو چې کوم طرف ته به ځو ښه راتلونکی کنډل شین کنډل ده معنی تو مارکیټ ممکن له دې لیول څخه صبر دا سم ډرا کوم ستاسو سم معلوم شي دغه کوم لیول چې د دې لیول څخه شاید پورته شي یا هم د ویکس ته راسي خیر دا کنډل چې د راتلونکي کنډل لپاره موږ کولی شو د بای طرف ته لاړ شو یعنې شین کنډل لپاره که د ښې انټري اخلئ سنایپر انټري اخلئ نو کوشش به کوئ که چېرته مارکیټ دې ځایو ته راغی دلته به تاسو په همدې ځای کې به تاسو د بای انټري اخلئ او مارکیټ به پورته کېږي او دا به شور شارټ وي ځکه مارکیټ راغلی ده دلته په کنډل کوم کنډل چې دی دې په اولو کې له ریاکشن معلوم کړی ده چې دا به پورته ځي یعنې دلته ټچ شوی ده او مارکیټ پورته تللی تاسو کتلی شئ دلته غټ ویکس لري
مارکیټ پورته تللی بیرته سیلز له طرف ریجیکټ شوی خو خیر مارکیټ به نور هم پورته ځي. که تاسې چیرته د راتلونکي کنډل تر دې ځایه پورې راغی ډېره په چټکي سره نه و یعنې مارکیټ دا کنډل داسې کلوز کېده په 5 ثانیې کې تاسو باید هغه وګورئ. که چیرته دا کنډل داسې کلوز کېده سي د 5 ثانیې که چیرته دا کنډل چیرې جوړېده له هغه نه وروسته بیرته پورته کېده یعنې سیلرز بایرز طرف ته بیرته پورته کېده. هغه سور کنډل جوړېږي مثال بایرز ریجیکټ وخوري بایرز دلته انټریانې زیات وي نو کنډل داسې جوړېږي کله وخت چې سور راشي په هغه 5 ثانیې کې بیرته شین سي یعنې مارکیټ غواړي پورته طرف ته لاړ سي. نو تاسو به کوشش کوئ په دې ځایونو کې انټري واخلئ. مثال دلته یوه انټري واخلئ د مارجن سیفټي لپاره. مثال تاسو په $10 ټرېډ اخلئ $5 دلته یو انټري واخلئ مارکیټ نور ښکته راسي $5 دلته انټري واخلئ تر 10 ثانیو مخکې ګورو چې راتلونکی کنډل څه شی جوړ سوی. ښه دا ټرېډ هم زمونږ انشاءالله وین سوی ده. ما درته وویل که چیرته مارکیټ دې ځایونو ته راغلی ولو تاسو به